کته خو زما د مور خبره ماته بچي یا به درنه نظر وکړي یا به درنه د ظالمانو وکړي دا څومره خلک چې ویني دا خو ست ګوري او ته به سمدا شروع نو تر کومه پوري وي انسان به تر کومه پوري بچګرځي بس نورمالي شه زورته ماده که یو طرف ته بل طرف ته د کام غم دی دا خوره دا هم مور ده هم خپل احسانات او د خپل ذمہوارانه په منګه شته نو هغه هم در سره کو غاڼه کې د روب د زندګۍ आवाज څوک اوري زما د خاموشۍ आवाज او بې آرامۍ ته وربخي سکون کړي او کلندر د ثوابۍ आवाज سلامونه خوږو ستړي مشئ تاسو په بار بار اصرار باندې هغه پلیوال سره یو ځل بیا ناسته دوی بس نوي شعرونه لیکلي نظم به لیکلي ما غوښتل چې سره یو خبرونه ریکارډ کړم نو راځي خبرونه موږ سره وګورئ او دا مرته وایي تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ نو راځي چې زو هغه پلیوال خو خیر راغلی ته وایي چې نشي یو بیا کوم خبرونه مننه درمان د الله تاسو کوم خښوند درته غواړم د تاسو د کار جار او څومره پښتانه چې مونږ ویني نو ټول ته مینا او احترام او خښوند درته غواړم قربان شم دا مخکې راځي چې خبر خو شو تاسو د کتاب بیا خو باغې په اړه باندې موږ خبر او هغه ډیر زیات پښتانه غوښتنم کوي او ان شاء الله چې د مواد راټولېدو کیو اعلان کې هغه مواد ټول ما کاغذ ته نه راوړي زبانی ما ویلي نو هغه کاغذ ته راځي ان شاء الله د اختر د پس به کتاب باندې کار چالو کو او درمان سم تاسو په لاس د ټولو مرګرو په لاس پښتنو ته حواله کو ان شاء الله تاسو یاد دی لیکلي دي نه لیکلي مینه دي ټول زبانی بل یو مسله ده چې دا چاته په حواله کو دا تناستي کنه په اډیو نه دا تر خو ویډیو کې ریکارډینګ شته زیات شته او تار ته سینه ډبولې دا برا غونډو ان شاء الله مرګرو پښتنو د درمان صاحب مرګري دي او هغه دغه حسن ان شاء الله کې چې هغه به د مواد لیک تراوړي نو که ژوند وو دا کتاب به تر تاسو راوړو دا به د خوري او توفوي زمونږ د طرف نه دا به قبلوي قربان شي لیواله سدي نیوي لیکلي بس درمان صاحب شعرونه به درته وایم بیا به یو نظم وایم بیا به شعرونه وایم ماته د ټولي دنیا خسړې ده ماته د ټولي زما سپینګیره بابا خسړې ده او مونږ ملامت یو بخنه غواړو امن دی راشي باچا خسړې ده مونږ ملامت یو بخنه غواړو امن دی راشي باچا خسړې ده او کسل حراغ لمون بدا چې وایو دغه ملک او مولا خسړې ده او زړه می در تور ده تا مې ورور وجلې لړا روایم ماما خسړې ده زړه می در تور ده زړه می در تور ده تا مې ورور وجلې لړا روایم ماما خسړې ده او لیوال ته ګوري او پزړه کې وایي ته خدای ته خو وینو دا خسړې ده درمان صاحب دغه نظم می په یتیمو پښتنو باندې لیکل دي ارشاد جی او د پښتنو د غږ می پکې تر خپل وسه راغون کړي دي چې کیسو باندې په هیګم حادثو باندې په هیګم په دې ورانو وی جاړو فلسفو باندې په هیګم په وخت باندې راتلون کې اندازو باندې په هیګم درمان لالا په ټول درته غږیږم او په تال درته غږیږم زما د خوار وطن په هر یو سوال درته غږیږم وطن لمه پال وکړو په پال درته غږیږم مستقبل د وطن څه دی په ټول حال درته غږیږم د باز غدارانو په چال درته غږیږم چې مخکې بس کېږي د هغې نه درته وایم د خپلې ماتې ګوډې تجربې نه درته وایم اندازه مې لګولې اندازې نه درته وایم دا جوړه تماشه ده تماشې نه درته وایم ریښتونه که مجاز دی خو زمونږ دپاره ساز دی یو بل فلم جوړیږي او یو بل فلم ساز دی پښتانه به پکې مړه شي دا د پټې کیسې راز دی بس زمونږ سر ته د خیر وي پورته کړی مو اواز دی خو دومره درته وایم چې د نوي جنګ آغاز دی خو دومره درته وایم چې د نوي جنګ آغاز دی د ډېرو به تاوان وي او د ډېرو به نقصان وي خو دا جنګ به داسې جنګ وي چې روان به وي روان وي ختمیږي به نه واوره او سړیږي به نه واوره دا جنګ به داسې جنګ وي چې ودرېږي به نه واوره لا نور به زیاتېږي او لا نور به خورېږي او دا جنګ به داسې جنګ وي چې هر کور ته به رسېږي حجره به پکې سوځي مرکه به پکې سوځي جرګه به پکې سوځي او ټپه به پکې سوځي چې چا اور لګولی دی هغه به پکې سوځي چې څوک یې تماشه کړي تماشه به پکې سوځي لیواله که یو نشو دا ړانده به پکې سوځي نور ټول خلک به بچ وي پښتانه به پکې سوځي نور ټول خلک به بچ وي پښتانه به پکې سوځي منمان صاحب
نور څه شعرونه به درته وایم د چا چې مینه تر هنګ رسي دا به ضرور د یار تر څنګه رسي د چا چې مینه دا به ضرور د یار تر څنګه رسي او دغه خبره په جهاد شروع شوه او دغه خبره به تر جنګ رسي او دغه سړي له مې چانده ورکړې دغه چانده به تر کلنګ رسي دغه سړي له مې چانده ورکړي دغه چانده به تر کلنګ رسي او لیوال خبره ښه صحیح کړې وي د بعضې خلکو ته بدرنګه رسي ډېره زیاته مننه مو کوم د درمان صاحب نور څه شعرونه ته وایم چې د جهل دا تیارې خو د رڼا سره په جنګ دي دروغو کلي وران کړه او رښتیا سره په جنګ دي د جهل دا تیارې خو د رڼا سره په جنګ دي دروغو کلي وران کړه او رښتیا سره په جنګ دي دا کوم خلک چې ګوره د مخلوق سره په جنګ دی همدا خلک خو ګوره د الله سره په جنګ دي دا کوم خلک چې ګوره د مخلوق سره په جنګ دی همدا خلک خو ګوره د الله سره په جنګ دی او درمانه اوس راوښایه چې کوم خلک غلط دي درمانه اوس راوښایه چې کوم خلک غلط دي دا ولې پښتانه ټول د باچا سره په جنګ دي لیواله زغره واخله وغبر کنډو ته راشه نن واړه پښتانه د یو بلا سره په جنګ دي نن واړه پښتانه د یو بلا سره په جنګ دي نور څه شعرونه به درته وایم دغه زما ډېر خوښ دي چې تا سره پټې رابطې نه وروستو پوره کیسه شوم د کیسې نه وروستو تا سره پټې رابطې نه وروستو پوره کیسه شوم د کیسې نه وروستو زما نیازبین لالی یې ووژلو امن دې رانشي د دې نه وروستو په خپل نصیب باندې ښه ډېر وژاړم لکه د ډمې تماشې نه وروستو اول مې ګوره حافظه وبیله بیا مې نظر د حافظې نه وروستو پښتانه لورې بې درکه ورک دي بې اتفاقه قافلې نه وروستو لیواله امن امن چغې وخو مونږ اکثر د جنازې نه وروستو درمان صاحب دغه شعرونه به درته وایم چې کله پښتو کله په ننګ کې مړه شي دا پښتانه دي په سرنګ کې مړه شي او خلک د سر سړي سنبال وساتي زمونږ د سر سړي په جنګ کې مړه شي نو دغه اخري شعرونه د ټولو پښتنو ته ډالۍ وي درمان صاحب ډېره مننه ستاسو مننه یې الله مو سپارم